زه دا لور په نکاح در کوم ته خو یې نه دی چې تا سره یې نکاح وتړم. اوس چې سړی چاته ووایي چې زه لور په نکاح در کوم ابه ته یو مسخره جوړه کړي، ابه ورله عزت داسې مجروحه کړي چې بل څوک په بیا دا خو یې ماله د خپل اندې راکوله، ما ته یې د خپل اندې وي با مسلمان ته مسلمان دا نشي ویل. نو یې زه تا له خپله لور په نکاح در کوم. هغه ورته زه پکې لږ سوچ کوم. یو ورځ دوه پسې ورته ویې فی الحال مې د نکاح اراده نشته. وی ټیک ده. هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی خپل لور په نکاح در کوم، بی بی حفصه رضی الله تعالی عنها نکاح باندې تعالی در کوم. هغه ورته وی او ورته هیڅ ونه وی. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ نه لک خپوما اخو راته وی کنه چې په الحال مې د نکاح اراده نشته. دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه خپه شو چې دام نه و چې د نکاح اراده مې نشته. ګوره ما درته د لور وی او ته څه نه وایې. نو ډېره لکې مې ګیله پیدا شوه چې لږې ورځې ووتلې نو هغې لور پسې زما نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام راولېږو چې د بیبي حفصه رضی الله تعالی عنها ماله په نکاح نه راکوي. مې الله بسم الله د الله د انبیاو سردار او زما د لور رشته ورکړله. وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راپسې راغی. خاص صحابه وخه ورته وی شاید چې ته بړه کې ما نه ګیله من شوې که نه ته ما ته د لور وی او ما څه ونه وی. عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی شاید چې ته ما نم ګیله من شوې خو موږ د نبی علیه السلام د خولې مبارک نه یو ورځ اورېدلي وو چې زه په دې بیبي حفصه پسې د نکاح پیغام لیږم. دا موږ چې غلي وو نو موږ ته پته وه چې دې پسې امام الانبیا د نکاح پیغام لیږي. نو خم ځکه نشو کولی چې ستا د لور سره نکاح کوو ځکه چې امام الانبیا وي چې زه پسې د نکاح پیغام لیږم. نو خم ځکه نه کول او تا ته خو وی ولې نه چې لکه دا مونږ ځکه انکار کوو چې نبی علیه السلام ویلي نه دا د امام الانبیا راز نو مونږ هغه راز نه پاش کوو. مونږ راز هم نه پاش کوو ځکه دا د نبی علیه السلام خبره وه. نو راز هم نه پاش کوو چې نبی علیه السلام داسې ویلي دي او تا ته هم دا هم نه وي چې لکه نکاح ورسره کوو ځکه امام الانبیا د خولې نه مې اورېدلي څومره محتاط اپسې راله د هغې د ګیلې ازاله وکړله او دا خبره هم ځکه نه کوله چې د پیغمبر راز به پاش شي چېرته. دا د نبی علیه السلام د راز خبره وه. دا د راز خبره وه. دا د امام الانبیا ما سره یو راز و راز. نن به یو بل ته د راز خبره وکړي دی به لاړ شي هغې بل ته به وکړي نو ځي به په روغه کې سړی به دا چېرته روغې له روان دی هغه اختلاف ښه خراب کړي ښه دشمني تازه کړي سړي. تا ته یو بنده د راز هغه ته ولیکې دا ولې ته دوه خلق ورانه یې. راز به چرې د چام نه پاش کوي. حدیث مبارک کې راځي یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ټولې بیبیانې ناستې وي. ټولې بیبیانې ورسره یو ځای وې ناستې وې نبی علیه السلام سره. نبی علیه السلام له خو الله ډېر ښکلی بصیرت او بصارت ورکړی و. بیبیانې به ورسره ډېرې خوشحاله وي د امام الانبیا سره. او ولې به نه وي خوشحاله؟ سیرت او صورت د هغې مثل نو. انس رضی الله تعالی عنہ وایي ما وله دا ورغوي داسې مسه کړي وو ما د نبی علیه السلام ورغوي دومره نرم مونتي و چې ریخم هم دومره نرم نه و لکه د نبی علیه السلام دا ورغوي چې داسې نرم او په ما چې بوی ولګېد د نبی علیه السلام ما چېرته په زندګۍ کې داسې خوږ بوی په ما نه دی لګېد. داسې خوږ بوی به د امام الانبیا ده د خولې نه به یې بوی ته